پاکستان کې د ننه په دې روانه ترهګرۍ کې به د 50 کلونو کې لږ تر لږه 80,000 پښتانه مړه او دومره جوبل شوي دي. یو کس قام پرست ماته څوک دا وښیي چې هغه د اسمبلۍ نه استعفا ورکړي. یو کس ماته څوک دا ووایي چې زما د 6 کلونو چې کم وسایل هغه استحصالي قوتونه وړي هغې یو رټ په اقوام متحده او په عالمي عدالت انصاف کې پرځه په خپل سپریم کورټ او های کورټ کې جمع کړی. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان او ډېر رحم کوونکی دی. د مشال ټي وي په شیشه د خپرونې ژوند او هرې ځلې سره ستاسو کوربه ساګر تنقیدي یو ځل بیا ستاسو سره د یو نوې خپرونې سره او د یو داسې شخصیت سره نن چې زموږ سره کوم شخصیت په دې خپرونه کې میلمه دی یو علمي سیاسي سماجي او ادبي شخصیت چې ورته موږ ووایو بلکې که موږ ورته هر پنې مولا ووایو مطلب چې د ژوند څومره صنفونه دي که هغه ادب دی که هغه سیاست دی که هغه سماجیت دی که هغه تاریخ دی که هغه شاعري د ادب دی نو دغه ټولې قصې دغه یو سړي په خپل سر باندې راغستې دي لګیا دی کوي. نن زموږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی موږ ډېره مننه کوو بچه لاله هر کلی درته وایو. تر اوسه مو پښتو ادب او اردو ادب ته د کتابونو په شکل کې څومره سوغات ډالۍ کړي دي؟ تنقیدي صاحب قصه په دې کې ده چې زه په داسې کور کې زیږېدلی وم چې هلته د قلم خبرې کېدې د لیک خبره کېده د پوهې خبره کېده د شعور خبره کېده او زما پلار د الله وبخي هغه هم د پښتو او د اردو دواړو لیکوال بیا زما مشر ورور خیرالحکیم حکیمزی یقینا چې د بلا کتابونو لیکوال دی او په دغه کور کې بیا زه وم د هغې هغه اغېزه د هغې هغه سوری او تاثیر به ما حتما کېده نو او بیا دا ده چې زه د دې سره نیچر هم تړم ځینې کسان خدای تعالی د په خپله خټه کې لیکوال پیدا کړي نو دغه به دواړه راوځای شوي او ما په داسې حال کې چې لا د 14 جماعت پاس کړی نه و د خپل پښتو مې لا لوستی نه و د 14 جماعت چې ما د پښتو ناول لیکلی او تر دې دمه ما بیا مثال 14 کتابونه په پښتو کې او 2 په اردو کې لیکلي دي. خو تنقیدي صاحب دا خبره به ورسره زیاته کوم چې زما هغه ته زه کتابونه نه ویم بس تشې هغه پاڼې مې تورې کړي دي یا خو ستاسو لوی زړه دی او رالو دې ټکي چې هغه خپل فکر هغه خپل احساسات خپل جذبات خپله تجربه هغه مې مثال د تلپاتې ډول باندې د خوندي ساتلو دپاره دغه کار کړی دی ډېر او زه بیا د الله تعالی نه بیا ډېر زیات رضا په دې باندې یم چې که زما ټول لیکونه نه خو ځینې لیکونه داسې دي چې هغه خلکو ته په درانه سترګه کتلي دي او دا ماله ډاډ راکوي چې زه قلم په جیب کې کښېنم په لاس کې وساتم او دا مهال هم زه لګی یم زموږ د دې خاورې یو ډېر لوی مجاهد د دې خاورې مجاهد د اسلام مجاهد د خپلواکۍ مجاهد سرنډاکۍ بابا باندې زه کار کوم او انشاءالله چې ډېر زر به د هغه یو مقاله به هغه مخکې ته راشي. ډېر یو قام پرست شخصیت چې ټول عمر خپله ژبه خپل کلتور خپل تاریخ هغې په سیاست کې د پاکستان تحریک انصاف انتخاب کوي د دې وجه تنقیدي صاحب قصه په دې کې ده چې زه قام پرستي په 2 برخو کې ویشم یوې برخې ته زه فطري قام پرستي ویم او بلې ته زه شعوري قام پرستي ویم. فطري قام پرستي دا ده چې لکه زه په خپل کور کې چې زیږېدلی مالته پښتو ویلی کېده نو د پښتو سره به زما مینه پیدا کېږي په دغه کور کلي کې چې زه پیدا یم په هغې کې کم دود دستور رواج د خلکو مزاج یعنې پښتونولي کلچر د دې سره به زما مینه پیدا کېږي. بیا دا چې زما همزولي ملګري دا څه او څه چې د کلي وو د هغه خلکو سره یعنې د هغه قام سره به زما مینه پیدا کېږي له دې قام د تاریخ سره به زما مینه پیدا کېږي د دې د تهذیب سره به زما مینه پیدا کېږي او رالو دې ټکي لا چې
ما یو مثال زه ورکوم چې یاره دا فطري قام پرستي که موږ په فطرت کې وګورو نو هغه داسې ده چې تاسو به نه یې لیدلي چې توتکي د کارغانو سره والواته کارغان له ټپسانو سره والواته بلکې هر یو قام خپل خپل ځانګړتیا هغه خپل تشخص دا ساتي او په خپل انداز کې چې د هغه ژوند مخې ته کوي دغه اوس زه وایم چې هر سړی قام پرست دی او چې د دې قام دپاره چې ښېګړه کوي نو دغه فطري قام پرستي هم یو قام پرستي ده. زه به یو مثال درکړم که مثال دلته یو سیاسي لګیا دی په سیاسي ډول باندې په ارادتن لګیا دی د قام د پرمختیا دپاره کار کوي نو دا هم قام پرست دی خو که د دې کلي یو زمیندار لګیا دی د قوم له غله پیدا کوي هغه هم قام پرست دی د دې کلي ډرایور هم قام پرست دی چې هغه د دې کلي زده کوونکي خپل ښوونځیو ته رسوي مریض یې هسپتال ته رسوي او نور خلک خپل کارونو ته رسوي نو د دې خاطره دا کرښې راښکدل نه وي په کار چې دا قام پرست دی او دا نه دی قام پرست په فطري قام پرستۍ کې ټول شریک دي. رالو ارادتي یا ارادتن یا شعوري قام پرستي هغه ده چې سړی په دې پوهېږي چې قام څه ته وایي د قام تعریف څه دی بیا د دغه قام چې مختلفو عناصر دي یا توکي دي مثال د هغې خاوره ده د هغې ژبه ده د هغې تاریخ دی د هغې تهذیب دی د هغې آبادي ده بیا د هغې وسایل دي دا به څنګه مخې ته وړي دغه قام به د نړۍ د قامونو سره د سیالۍ څنګه برابروي د هغې دپاره به منظم کوشش مثال د هغه د ګوند او د تنظیم په شکل کې څنګه کوي او د دې دپاره به څومره ستړي مخې ته مثال که په ده راځي نو څومره به دې زغمي او رالو دی به په خپلو اهدافو باندې پوهېږي چې ما خپل قام چېرته روان کړی نو دا چې دا بیا شعوري قام پرستي ده او د ټولو نه لویه قام پرستي د ټولو نه لوی سماجي انصاف دا دی چې د انسان ګریوان د انسان د لاسو نه خلاص کړي د یو انسان د بل انسان د غلامۍ نه خلاص کړي او د ده چې کوم قامي که هغه د شتمنۍ ده که هغه د نفسیاتو ده که د ده د تاریخ ده که د ده د مذهب ده که د ده د ژبه ده هغه د کوم قام یا قامونو د استحصال لاندې چې د هغې د خلاصون دپاره منظمې هلې ځلې وکړي دا زما په خیال باندې قام پرستي ده او په دغه قام پرستي په دواړو قام پرستیانو یقین لرم ما هم د دغه قام پرستۍ لاندې چې دا څومره د پښتو لیک او لوست کړی دی هم د دغه قام پرستۍ لاندې مې کړی دی زما په ټولو کتابونو کې هم زیاتره د دغه فکر وړانګې به تاسو ته په نظر باندې راځي رالو دې ټکي لا چې د اوږدې زمانې دپاره ما د قام پرست د سیاست کې هم مثال په میدان کې ودرېدلی خو دا چې د بده مرغه به زه ووایم چې کوم دلته که چا د قام پرستۍ دعوې کومو ګوندونو کولې هغه به زه ووایم چې هغه رښتونې قام پرست نه هم هغه قام پرستانو دا پښتانه دغه د پاکستان د جوړښت نه به وړاندې خو به خبره نه کوم په دا وروستیو کې چې په دې تېرو 15 او یا کلونو کې دغه خلکو زه فکر نه کوم چې بغیر د پښتونخوا د نوم نه کومه بل داسې د قام پرستۍ په حساب باندې یوه ګټه د قام له راوړي او داسې یوه موقع زه په د 6 او یا کاله کې نه یم چې د دغه قام د قام په نوم باندې د ځان څوکو ته رسولی نه نو په داسې حال کې چې کله ته کاروان باندې بېدباره شي کله چې په سالار باندې د باور ختم شي نو په کار دا دی چې سړی ته یو ډډې شي او زه اکثر دا خبره کوم چې که یو ناروغه دی یو بیمار دی او هغه لګیا دی په یو ډاکټر باندې علاج کوي خو ورځ ته ورځ تبه سیوا کېږي او دردونه یې زیاتېږي نو په کار دا دی چې ډاکټر بدل کړي موږ چې د 6 او یا کاله د پاکستان په چوکاټ کې دننه د قام پرستان ولیدم ما خو د هغې حس یعنې په قول او په فعل کې مې یو شانتوب ونه لیدم همدغه دی که تاسو پام یې لکه دا خبره لږ ځینو خلکو ترخه ولګي خو ترخه نه ده زما د 40 کالو نه په لر او بر افغان وینې توی شوې کم قام پرست یوې ګنټې دپاره درنه ورکړې ده پاکستان کې دننه په دې روانه ترهګرۍ کې به د 150 کلونو کې لږ تر لږه 80,000 پښتانه مړه او دومره جوبل شوي دي یو کس قام پرست ما ته څوک دا وښیي چې هغه د اسمبلۍ نه استعفا ورکړي یو کس ما ته څوک دا ووایي چې زما د 6 او یا کالو نه چې کم وسایل هغه استحصالي قوتونه وړي هغې یو ریټ
اقوام متحده او په عالمي عدالت انصاف کې پرځ په خپل سپریم کورټ او های کورټ کې جمع کړی که دغه خلکو دغه خپل ولس دغه خپل د پارټۍ کارکنان دی په نظریاتي طور دا پوه کړي چې نېشنلزم څه شی دی زه فکر دا کوم چې یی به پکې خلک به پکې خو زیاتره چې دغه د قوم پرستۍ اواز پورته کوي هغې ته د پښتونخوا جغرافیه نه ده معلومه هغې ته د پښتنو تاریخ نه دی معلوم هغه فقط سرې ټوپې ته مثال هغه قوم پرستي وایي او په دغه دروغجنو نارو باندې هغه خطا کېږي او بیا دغه چې ټول عمر ورته یو اواز کېږي چې پوځ دشمن دی د دې وطن پنجابی دشمن دی او چې بیا موږ خبرې کوو اتحاد یې د هغه پنجابي سره کړی او په شپږیشتم ترمیم کې هم دغه پوځ له ووټ ورکړی نو بیا سړی حیران شي چې یاره دغه قوم پرستي چې دا ماتې په کوڅه کې کوله په دې کې او په هغې کې څه فرق دی یا دا څنګه لکه یو شانته سړی ویني او په دغه لار به سړی پلی پاتې شي او روان به پاتې شي د دې خاطره دا تاسو د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړه ساګر تنقیدي صاحب تر هغې چې عمران خان تخته نه وه نسکوره شوې زه په تحریک انصاف کې نه وم زه هله تحریک انصاف ته لاړم چې د عمران خان تخته هغه کسانو نسکوره کړه چې د امریکې نه سایفر راغی دلته که جرنیلانو ټول سیاسیان په شپیلي باندې راغونډ کړه چې دا سړی د څوکۍ نه لرې کوي او بیا پکې نه مذهب پرستو نه قوم پرستو نه پکې جمهوریت پرستو ټول راغونډ شو هغې د څوکۍ نه لرې کړه او هغه جیل ته ولېږه په هغه باندې 2500 کیسونه جمع کړه بیا رالو په هغه باندې چې هېڅ شی په هغه باندې په عدالت کې ثابت نه کړه بیا پرې د ګړۍ تور راواړو او هغه ګړۍ چې ده هغه هم په ټولو ثبوتونو باندې په هغه باندې دروغ یو الزام دی نو له دې خاطره چې هغه په رښتوني ډول باندې چې دا وطن یې د 6 کالو نه خوړلی دی هغه ایسټ انډیا کمپني چې دلته 85 اقتصادي ادارې لري هغې په ټول تجارت په منډۍ باندې قبضه کړې ده د دغه کارخانې چې دا کوم مال پیدا کوي د هغې اډټ نشته دا پیسې چېرته روانې دي د دغه پیسې که په دې 6 کاله کې یو قوم پرست تپوس کړی چې باید د عسکري سیمنټ د چا دي نو بیا چې زه ووایم چې یاره دا قوم پرست دی که یو قوم پرست دا تپوس کړی چې زما په کوم ځای کې چې زما قدرتي وسایل دي په هغه ځای کې ترهګر ښکاره کېږي او په هغه ځای کې اپریشن کېږي او بیا هغه مال په ټرکونو کې ځي چاینا ته او خرڅېږي که یو قوم پرستي یو د یوې ګنټې دپاره یو سړک بند کړی چې زه وایم چې دا زما قوم پرست دی زه له ده سره لاړ شم صحیح قوم پرست عمران خان دی زما په نظر کې ځکه چې هغه په دې پوهېږي چې دا وطن چا لوټ کړ هغه که آرمي کریسي ده که بیروکریسي ده که سرمایدار دی او که جاګیردار دی هغه ګریوان ته لاس واچاو او دا د باچا خان نه پس هغه سړی دی چې دی نه توپ یې راولی شي نه توپنګ یې راولی شي نه مثال جیل یې راولی شي نه جرمانه او سزا یې راولی شي هغه په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دی د 70 کالو نه عمر زیات دی او دا وینا کړې ده چې په دې جیل کې مرم خو په ډیل بار ته نه وځم ما ته یو قوم پرست یو جمهوریت پسند یا یو مثال لکه د مذهب پرست ما ته دا خپل یو ریکارډ وښیي چې دوی خو همیشه مفاهمت کړی دی دوی همیشه د حالاتو سره سمجوته کړې ده او دوی د سیاست په نامه باندې تجارت کړی دی او ما ته دا یو سړی داسې ښکارېږي چې دا د کردار پاک دی دی چې څه وایي په هغې باندې عمل کوي تنقیدي صاحب دا یو خبره